ټولو مینوالو ته مبارکباد پیښ کوم د اخترو ټولو مینوالو ته کتونکو ته زموږ اورېدونکو ته هم چې څوک برداشت کوي هغوی ته ځکه زموږ خبرو هغه سړیتوب دی نه ټول د اختر ډېر ډېر مبارک شه تاسو ټول ته غټ اختر ډېر ډېر مبارک شي په هر وطن چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرې نن په نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم د ټول ناول خو تاسو ټول ته غټ اختر ډېر ډېر مبارک شي په هر وطن چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ خبرې نن د غټ اختر ورځ ده نو اوس هم د اختر مونځ وکړو او خپل بلاګ هم سټارټ کړو نو بس اوس په قرباني کوو او بیا به ستاسو سره خبرې اترې کوو چېرته ځئ ما زموږ سره یې نو سړی سلام وکړه چې ځان له کور یوازې قرباني کوي که نه لکه مطلب چې صرف خپل کور والا قرباني کوي یوازې نو چې 9 بجې کېږي نه هر څه ختمي او چې مطلب شریکه قرباني لکه مطلب وو کسانو قرباني بیا ډېر ټیم علي ځکه یا تقسیم کوي وغیره که نه زمونږ خو ځان له وه نو تقریبا 9 بجې وي قرباني خلاصه شوه او بس ما کپړې مپړې بدل کړي دي نو اوس چې دی که نه ستاسو سره به ګپ شپ لګوم چېرته ځایم ماښام پورې نو موږ سره یې بای نو اوس مازدیګر شو او اوسه پورې حجره کې خلک کسان تله راتلو نو ستاسو سره مې خبرې اترې ونه شوې اوس چې نعیم بی راغلی و رمیز و هغوی هم بس اوس روزخات اخلي ستاسو سره یې میلاوم بیا روزخاته وکړو هلکه هم د چا سره نه میلاوي اختر مبارکي ورکړه زما د مینهوالو پینز له ټولو مینهوالو ته کتونکو ته زموږ اورېدونکو ته هم چې څوک برداشت کوي هغوی ته ځکه زموږ خبرو هغه سړیتوب دی نه ټول د اختر ډېر ډېر مبارک شه غوښې ډېرې مه خورئ ځکه چې ګرمي ده بیا ورې باندې وارخطایي ما ګورې سر راسي یو بوټین دی سکلی زه ستا مینهوال ته تا ته نه وم حمیزه ته اختر مبارکي ورکړه ټولو ته اختر مبارکباد پیښ کوم تیز ووایه ووایه بیا ووایه ټولو مینوالو ته مبارکباد پیښ کوم د اخترو لوی اختر کچ اختر ما وایي دي لوی اختر یادوه قرباني ها لکه ځای نو زه سهار په خبرې اترې کوو انشاءالله اوسه پورې تاسو کوم ولاګ وکتو که نه دا د اختر د ړومبۍ ورځې ولاګ و اختر په ورځ باندې ما ډېر ولاګ نه و کړی نو ما چې بس دا شاټونه چې دي دا ډېر لږ راتلو مطلب ولاګ ټول ډېر زیات لنډ راتلو نو ما وی اختر دویمې ورځې او اختر ړومبۍ ورځې ولاګ به یوې ورځې ته کومه نو اوس چې کوم دی نه دا د اختر د دویمې ورځې ولاګ دی نو ټول ناول خو زم سټوډیو ته ځکه چې موږ کوم ویډیو کړې ده نو د هغې وایس اوور پاتې دی هغه به کوو هغې کې څه نور شاټونه پاتې دي هغه به کښلو نو چېرته ځای ما زموږ سره یې تاسو ته به ښایو کېنه رامیزه مرګ شازه کېنه مته ودرېږې ته که چې اوس په موږ داسې کار کوو که نه چې اوس پر خپل ویډیو ډبینګ کوو دلته راځه ان اوس ماښام شو او تقریبا 9 بجې دي که نه مازدیګر مونځ شوی دی 9 بجې دي 6 بجې مازدیګر مونځ دی 9 بجې شوې او علاوه اوس مونږ خپل وایس اوور پوره کو مطلب ویډیو کار چې ختم شو ایډیټینګ کې لا نور ډېر کار پاتې دی نور ساوند لا پاتې دی خو وایس اوور چې هغه پوره شو نو سلیکټ ډېر کار چې ختم شو لږ پاتې نه ما نن به بلاګ لږ وکړ شي نو کوشش کوم چې نن بلاګ نن ختم کړم خو کېدي چې دا اختر درېمې ورځې ته واړو ما نو چېرته ځای ما زموږ سره یې دا زمونږ سټوډیو نه بار نظاره دا وینئ بای نو څنګه چې بیګا کور ته رالم که نه بس مازدیګر هغه ځای نه راروان شوم بیا نری نری باران او سیلی غونته کې رالو ما بیا بلاک بل شاټ وانهوستو نو دا اوس چې زه کوم شاټ اخلم که نه نو دا د اختر نن درېیمه ورځ ده مطلب نن به د اختر لکه د ټولو ورځو هغه ولاګ چې دی اختر 3 ورځې 3 واړو ورځو ولاګ به زه یو کومه ځکه چې ما شاټونه پوره نه دي اخیستي نو ټول ولاګینګ ګډ وډ شوی دی نو د 3 واړو ورځو هغه ولاګ چې دی هغه په یوه ورځ باندې کوو نو اوس چې به تاسو کوم ولاګ ګورئ نو هغه به د 3مې ورځې نو چېرته ځای ما زموږ سره یې ولاګ به کوو انشاءالله بای داسې خبره ده که نه چې اوس مازدیګر دی ماښام دی او ما وی زه به نن ښکلی ولاګ وکړم نن د اختر 3مه ورځ وه راغلی و ملګرو خواله د دې ملګرو خواله دا شاته چې ناست دی او دا بل چې دی زما ملګری کلیوال دی که نه دې ټول ملګرو خواله راغلی و مننو نو بس نن ټوله ورځ مې د دې سره تېره کړه ولاګ مې ونه کړو اوس واپسۍ کې روان یو
نو بس اوس مې موبایل ته خیال شو مې لکه ما خو نن بلاګ نه دی کړی نو بس اوس مې دا شاټ واغستو اوس زم کور ته روان یم خو چېرته ځای ما تاسو سره به ګپ شپ لګوم دار مې ناشتن نه ګړه راغلی دی د ناسې ما ابید د مخې دا اوس ایله پوره شو لا اوس لا پازېدلی دی نه مې اپلوډ مونږ خو منو که نه یاره مونږ خو منو که نه منو اوس تقریبا ماښام شو ماښام بس مازدیګر شپږ بجې دي که نه مونځونه وشو او اوس رالم سټوډیو ته نوی ویډیو کې څه کار ماري خو زما کار خو په ویډیو کې صرف ایکټینګ وي نور څه کار نه نو بس اوس سټوډیو ته رالم اوس به ځم کور ته سهار راوتی ما دا ټایم شو او ویډیو له خیره سره مکمل شو اپلوډینګ به کله وشي هو سهار لکو نه نو اختر څلورم ورځ یاده کړې وه نوم می طاهر حسین دی او زنګي خان باندې لاس 2000 پورې دی چې کولای شو چې کله باران زوم په روډ باندې خاطی چې باران منی شي نو بیا دوی ته زماره شکل ته وګورئ دا دومره دوړه را لکه چې زرات له منسترګو نه خلاص یو هم په موټر سایکل زورازو او سدوړه زیاته شوی نو تقریبا 3 میاشتې شو زم په روډ لا کار سٹارټ کړ لا خلاصي دینه دا چلې دا وینه اوس را رسیدم کلی ته خپل کور ته دا لکان چې دی کنه دا زما پینز دی دلته په دکان کې ولاړو ما باندې وې پر خوراو دا وینه پینزو والوې پر مال واغستو تاسو ما ایله بیله پینزو والوې پر واغستو وزا ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مننه خاص تاسو لري پرو حاجی نو دا وی زما اختر 3 ورځې نامې تاسو خو تاسو ما مخکې مو چې زما بلاګ ټول ګډ وډ شوی دی ان شاء الله نن به زه کوشش کوم چې ډیلی بلاګ مخکې څنګه وا شانتي وي او کوشش نه بلکې خامخا به کوم دا مې مطلب لکه وعده خو نه ده لکه مطلب خامخا به کوم نو روان نور بلاګونه شي کنه هغه به دا شانتي ډیلی دا باقي کوم ورځ چې تیرې شوې نو پای کې بلاګ نه ګډ وړو نو هغه بخنه غواړم دا اختر 3 ورځې دا بلاګ دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او ما راکړئ اجازه ته د روان بلاګ پورې خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ لوی الله پامان